اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې ملک غني خوشحاله و چې کلي ته به مین پاکان راشي او د ده ملکي به په دې سره بیرته تازه شي. اوس به دا واورو چې د حسن خان د قرنطین کېدو نتیجه څه ده؟ آیا په کرونا اخته شوی او یا نه؟ حسن خان کاکا څنګه چل دی؟ شکر دی، خیر خیریت دی جعفره، روغ جوړ ما د خدای فضل دی. کومه نښه نښانه راکې ښکاره نه شوه، مطلب د کرونا نه خلاص یم. شکر دی شکر دی. اوې حسن خان کاکا ستا خو د کرنټین وخت هم پوره دی که نه؟ ځان د کرنټین نه نور خلاص کا. همداسې کومه، خو د هر څه نه مخکې زه باید 2 رکعته د شکرانې مونځ وکم او بیا د خدای تعالی شکر ادا کم چې دا د کرونا ناروغي من خپرېدو ته پرېنښوده او هر څه زمونږ په کور کې دننه پاتې شو. که مې زړور او ستا خواښې په کور کې کرنټین کړی نه وی نو د زړور وچې شیخۍ راته کار کاته. او که نه همدکه غم خو موږ سره مو. یاره دا بیلمه شیخان نه دي، د دوی د لاسه خلکو ته سخت تاوان رسیږي. علم به ورسره ټکې قدرینې او د ځان نه به مفتي جوړ کړی. ته وګورې ما ورته همدکه ویل چې د خلکو نه جدا ګرځېږه، چا ته نږدې مه ورځه. خدای مکه دا ناروغي په تا کې وینه نو نه یوه کړه نه یې بله. بس وایي ته کافر شولې، زما خور په تا طلاقه ده. خو په دې شکر وباسه جعفره زویه چې منګه شکر دی د تازه ګل غوندې د ملا صاحب کریم خان په شان پوه او ښه عالمان لرو. وګوره خلکو ته د کرونا په هکله څومره خبرې وکړې. ملا صاحب تازه ګل خوان په جومات کې اعلان هم وکړ چې ګڼې ګوڼې ته مه ځئ، بې ځایه بس د کورونو نه مه راوځئ. ښه جعفره زویه ته خپلې جرندې ته ودرېږه، زه به دا مونځ وکمه او بیا به لاړ شمه د کور دروازې پورې چې د خواښې علاوال دې واخلم چې څنګه به یي. سمه ده سمه ده، خدای دې پکې خیر واچي. یا الله تم نور د دې عذاب نه خلاص کړي. دا څنګه ناروغي ده چې یو انسان پکې د بل انسان نه تیښته کوي؟ هی شباني نه پوهېږم چې دا زما الله څه تورې سپی سټلې. ولې خدای دې خیر کړي، څنګه داسې د ناامیدۍ خبرې کې؟ د ناامیدۍ خبرې ځکه کومه چې کوم کار ته م لاس واچوم که نه بس خنډ پکې پیدا کېږي. ته وګورې شورا د مېنونو پاکول غوښتل او د مین پاکۍ دفتر ورته ویلي دي چې موږ ستاسو کار ته وزګار نه یو. نو هغوی څه کوي؟ د مینونو کار نه کوي؟ د مینونو کار کوي خو وایي چې موږ بل چېرته مصروفه یو، تاسو ته به وار روز ته راځي. نو اوس مې ځان سره فکر کو چې زما څومره واسو اخو مې وکړه خو کار ونه شو. اوس به عابد ملا تړي چې د ورور پیسې راوګټي. د عابد پلاره خو عابد غریب هم خپله خواري کوي، د پټو کار کوي، غره ته در سره لاړه، نور به څه وکړي؟ یو کار بل هم شته خو چې ته لږه مهرباني وکړې او مرکز ته خبره ورسې. هغه د منګیز مرکز درته یادوم. خو هغوی ته څنګه خبره ورسوم؟ خبره داسې ور ورسوه چې عابد ورسره د خرڅوونکي په توګه مقرر شي. لیک لوست یې زده دی او شکر دی اوس زلمی هم دی. که هغوی ورته کار ورکړي نو څه پیسې به وګټي. خبره خو دې ښه وکړله، زه به مرکز سره خبرې وکم، خو نن سبا بازارونه ډېر خراب دي. خدای خبر شه که عابد ځان سره ونیسي. زه هم پوهېږم چې بازارونه خراب دي خو دغه ورځې به خدای تېرې کړي. دا کرونا مرونا به الله تعالی ختمه کړي خو چې تا زرمیني سره تیاره خبره کړي. سمه ده، ته دې تلیفون راکه، ورتلی خو نشم ځکه چې مرکز بند دی. په تلیفون به ورسره خبرې وکم چې څه وایي. مطلب شه
تا خو زه په اندېښنو باندې سر کړی یم. په کور کې م را سره فکري، په سارا کې م را سره فکري، نه پوهېږم چې څه وکم. ملک صاحب ما نو تا ته څه ویلي دي چې په اندېښنو مې سر کړی؟ د منپاکانو خبره کوم، د منپاکانو وایم چې که موږ ورته خواږه م ورکو بیا به م راشي او که نه. ملک صاحب زما 100% کې باور دی چې راځي به، خو ستا هغې بلې خبرې ته م پام شته که نه چې مینپاکانو ته به خوله د مخکې نه خوږوو، بس چې ما سره یو څه وي او ورته یې ورکم، مطلب پیسې یادوم که نه. مطلب شاه د پیسو په غم کې مه کېږه، مطلب چې څومره پیسې وي زه یې ورکولو ته تیار یم. همدا چې کله راغله په خپل لاس به ورته بنډلونه ورکم، بنډلونه. دا مې تا سره وعده ده، ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه. ملک صاحب ویم ستا د کاڼي کرښې نه قربان شم، خو فکر نه کوم چې هغوی دې ستا د لاسه پیسې واخلي. ولې زما د لاسه یې څنګه نه اخلي؟ ځکه چې خبره ورسره زما شوې ده او پیسې به م زما د لاس نه اخلي. هغوی نو دومره باور کله کوي، په خپلې رسوایۍ به خامخا ډارېږي. مطلب دا ملک صاحب چې زه یم تا ته هېڅ حاجت نشته. سمه ده نو بیا پیسې دا ته ورکه. ملک صاحب نو کومه دي څه شی ورکم؟ دغه دي ها ما تیارې د کوره راخیستې دي، خو ګوره هسې نه چې درنه بېدرکه نه شي، پیسې چې په ځای ولګېږي. بېغمه شه ملک صاحب، بېدرکه کېږي به رانه ولې؟ بس چې پیسې زما لاس ته ورسېدې داسې وګڼه چې مینپاکان له خیره سره کلي ته راغلل. تا ته خو معلومه ده چې زما نوم مطلب شاه دی، مطلب شاه. مطلب شاه د ژرندې د پلونو د مننه د غنمو دانه روغه راوباسي روغه، نو پیسې به رانه څنګه ضایع کېږي؟ خو رښتیا ملک صاحب په لومړۍ ورځ ورته داسې ښه غوړه مېلمستیا هم پکار ده، ګوره چې دا دې له یاده ونه وځي. وی خدایا چې د زړور خان به څه حالي، نه یې څوک خیر راوړي او نه یې څوک خبر. سنګینې اوس څنګه یې له خیره؟ هی ته خو بس په دروازه کې ودرېږه او کور ته مه راځه، ځکه چې ستا خو موږ نه کرکه کېږي. چې تاسو نه مې کرکه کېدی بیا مې پوښتنه کوله ولې داسې خبرې کې؟ خو د هر څه د احتیاط په خاطر کومه. اوس راته دا ووایه چې څنګه یې له خیره؟ زه خو د خیره سره لږه ښه شوې یم، خو غم را سره د زړور خان دی چې هغه به په څه حالي. اندېښنه مه کوه، خدای به خیر کړي له خیره. هغه خو اوس روغتون کې دی. زه هم پوهېږم چې په روغتون کې دی. د خدای خاطر وکړه د سلګۍ پلاره، اوس خو روغتون ته خو یو ځل ورشه که نه. اوس هم د خپل زوی نه کرکه کې په داسې حال چې زوی دې په بستر کې پروت دی. خیر دی ورشه، خدای خبر چې کوم ځل به م د لیدو نصیب یې او که نه، حال احوال به یې راوړي. سنګینې زه نشم ورتلی ځکه چې هغه د کرونا په روغتون کې دی. زما ورتګ داسې اسانه نه دی. زه د کرونا په وجه کور ته نه راځم، نو روغتون ته به څنګه ورشم؟ الله څومره سخت زړی دی. و خدایه ما مړه کې چې د زوی غم خو مې ونه ګورم که نه. و زړور خانه زوی په تا به سال تېرېږي. سنګینې اوس ژړاګانې مه کوه، د دې په ځای باندې زوی ته دواګانې وکړه چې خدای وله روغه سټه ورکړي. هر څه په خپله په ځان وکړه، کم لږ احتیاط کړی وی، پام هم کړی وی، مور او زوی دا سرزوري نه وی کړی، نو ولې به په دې ناترسه ناروغۍ اخته کېدی؟ خو اوس هم شکر دی چې ته په روغېدو شوې او زړور خان هم په روغتون کې دی. خدای تعالی به هغه هم ښه کړي. مورې تا خو ویل زرمینې زما مور له جنګ وم،
کومه دی تا خو زنګ ونه وه لورې ما مخکې خواري وکړله چې زنګ ورته ووام خو شمېره یې مصروفه وه اوس به ورته بیا زنګ ووامه خو ته ماته دا ووایه چې ستا ولې تادي ده مورې تاندې مې ځکه ده زربینه بابو مې یادېږي څو ورځې وشوې موږ مرکز رات نه یې تللي وی قربان لاړه به شي د خیره سره خدای دې دا ناروغي ورکه کي کورونا بیا به دې ځان سره بوځمه ته صبر چې زرمینې ته زنګ ووامه زنګ خو د خیره ورځي سلام علیکم عجب ګل کاکا زه یمه زرمینې ښه شبانې کانی سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام زرمینې مرکز ته نه شومه درتلی نو ما ویل چې په تلیفون به در سره خبره وکم ځکه مرکز خو د کرونا له وجې بند دی مرکز بند دی خو خدای دې خیر کړي دا کومه خبره وه خبره دا ده چې عابد اوزګار دی او د پلار امکار نشته اول ته مونږ ته په سر باندې ور پروت دی نو ما ویل که په مرکز کې د عابد کار وشي د خرڅوونکي په توګه نو ډېره به ښایي په ایماندارۍ به کار کوي شبانې کانی خبره دې زما ډېره خوښه شوه او عابد باندې زمونږ اعتبار هم شته دی خو څو وایم چې اوس دا کار وشي ولې زرمینې چې تو غوړ کېږي شبانې کانی یوازې زما خبره خو نه ده که نه کشماله خور ده یوسف ورور دی او بله دا چې یوسف ورور یو کس نیولی دی دا جبګل کاکا په ځای باندې خو بیا هم زه به ورسره د عابد خبره وکړمه که د هغوی رضا وه نو زما کوم اعتراض نشته زه به پرې خوشحاله شم بس صبر به وکړي چې د هغې خوا نه احوال راشي تر هغې به بازارونه هم خلاص شي اوس خو بازارونه بند دي ښه ده شي زرمینې ښه ده شي او پوهېږمه چې بازارونه بند دي خو مخکې له مخکې مې ځکه درته یاده کړه ته ګوره که چېرته د عابد کار وشي د یاسر مورې او سپوږمۍ دواړه ښه په خلاصو غوږونو واورئ نن به داسې یو مزېداره ډوډۍ تیاروئ چې خلک ورسره ګوتې وخوري ګوتې او ګورئ چې د هیڅ شي کمی پکې نه وي د یاسر پلاره ستا خو چې هر وختې مېلمانه نو موږ په ډوډۍ کې خواري کړې ده او تا کله دومره ټینګار هم نه دی کړی نن څنګه داسې ټینګار موږ باندې کې ترورې د ملک ماما به چېرته کوم خاص میلمه راځي رښتیا دې وي یو خاص میلمه مې را روان دی رښتیا یو نه دی ډېر دي څو تنه دي بس دا میلمانه چې د خیره سره کلي ته راشي نو زما د ملکۍ شمله به بیرته نیغه شي په خپله به دا خلک مجبوره شي او زما ملکي به ومني آخر دا څوک دی و ملک ماما چې مونږ خو پوه شو که نه مین پاکان دي مین پاکان راځي به د خیره سره او د غره نه به مینونه پاکوي الله دا به څومره ښه کار وشي د یاسر پلاره ته هغه ورځ وویله چې زه مین پاکان راغواړم اوس خو دې راغوښتي دي خو چې شورا سره دې خبرې کړې او که نه شورا ته څه حاجت چې زه ورسره خبرې وکړم زه د شورا مخالف یم مخالفه دا خو زما خپله وس او توان و چې مین پاکان مې راوغوښته او هغوی هم راتګ ته زړه ښه که که نه نو شورا کې خو دا مدره نشته دی ملک ماما خو بیا هم په کار ده چې ته د هغوی سره مشوره وکړې هسې نه چې کومه ستونزه په دې کار کې پیدا نه شي څه ستونزه به پکې پیدا شي دا مینونه خو زه د کلي د فایدې دپاره پاکوم هېڅ ستونزه پکې نشته دی د یاسر پلاره ستونزه پکې ولې نشته دی ته خو ځان په زوره د شورا خولې کې اچې په جنګ یې ځان سره اړې څوک به راته پورته ونه ګوري بس تاسو دواړو د خوړو تیارولو سره کار دی خپل خواړه تیار کړئ چې خوب پکې نه وي او پاتې شو شورا زه پوه شو د شورا لانجې که په دې هکله شورا څه هغه دغه وکړو نو صاحب وي درته په مالګه کم په مالګه تاسو ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه دا وه د
د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 33 10 55 0 شپږ شپېته 33 10 55.